الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. منګه د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د درسونو په لړۍ کې و درس مخکې وړاندې کړل چې په دې نه مخکې درس کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک ولادت او د پیدایښت نه شروع کړی و تر تنکیز ځوانۍ پورې چې غالبا 12-14 کلونو عمر پورې دا مخکې درس کې تشریح کړه او اوس انشاءالله اتم درس د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د لړۍ شروع کوو چې په دې کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواني تر بعثته پورې چې د ځواني کوم عمر و تر پیغمبري او نبوت پورې انشاءالله دا به په مختصر شانتي د تشریح کو ځکه ډېر تفصیلي خو ممکن نه دی نو انشاءالله دې ته به اشاره کوو. موږ مخکې درس کې ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 1501 کال میلادي کال د اپریل د میاشتې په شلم یعنې موږ او تاسو د شمسي حساب باندې د حمل په آخرو شپو کې د ربیع الاول په 9 تاریخ د دوشنبې په ورځ باندې د پیدا شو په عام الفیل کال چې کوم د فیل معامله شوه. بیا د هغې نه وروسته تر یو څه وخته پورې خپلې مور او صحابه شودې ورکړې. بیا د حلیمې سعدیې هغه ته لاړو بني سعد ته په هغې قبیله کې تقریبا 2 کاله وروسته بیا راغی بیا 2 کاله نور وروستلو بیا په 4م کال کې د 4م کال او 5م کال په منځ کې د شق صدر مسله منځته راغله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه الله عز وجل د پرښتو په واسطه باندې څیرې کړه. د هغې نه نور شی اضافي شیان چې څومره د ضرور نه و د شان سره د نبوت سره ایتن لرې کړه او د هغې په ځای نور لازمي شیان چې کوم یو ته واچول او بیا د هغې نه بعد د هغه خلکو راوستو خپلې مور ته ځکه دوی ویره ده چې جنیاتو اثر پرې نه کړی. بیا تر 6 کلونو پورې د 2 کلونه د مور سره اوسېدلو. بیا دوی یو سفر وکړ د خپلې مور ام ایمن سره مدینې منورې ته. هلته یوه میاشت تېره کړه. واپس چې په لار کې راتله د ابوا سیمې او منطقې ته چې راورسېده نو دلته بی بی امینه مریضه شوه او ناروغه شوه. بالاخره هملته وفات شوه. هملته یې قبر و زیارت هم شته هم قبر اوس هم شته ساده غوندې. او د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل نیکه عبدالمطلب صاحب په کفالت کې و هغه په سرپرستي کوله. هغه هم په د رسول الله صلی الله علیه وسلم 8 کلنۍ کې وفات شو. او د هغې نه وروسته د هغه د وصیت او د نصیحت په نتیجه کې د عبدالمطلب صاحب ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکه کاکا کې هغه ته وسپارل شو. بیا د هغه سره تر ډېر وخته پورې و تر څو پورې چې په 10م نبوي کال کې ابوطالب صاحب وفات شو. هغه یې تر شا ولاړ و ملګری او کله چې د ابوطالب صاحب په کفالت کې و نو ناشنا شیان د نه ښکاره شو چې هغه د نبوت لوازم وروسته په کارېدل ورته. په 10م کال باندې بیا د هغه باران د غوښتلو استسقا مسله منځته راغله چې علامه ابن عساکر رحمه الله په خپل کتاب کې دا روایت د جلحمه بن عرفته نه را نقل کړی دی او دا کار وشو. او په همدې کال باندې د امام احمد حنبل رحمه الله د حدیث په روایت باندې په همدې کال د 10م کال په دې عمر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه څیرې شوه، زړه یې راویستل شو، پاک شو، د هغې نه کینه او حسد او عداوت او دښمني دا شیان لرې شو او د هغې په ځای شفقت او رحم او رحمدلي او نرمښت دا پکې واچولی شو. په 12م کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کاکا ابوطالب صاحب سره د شام سفر بصرا ښار ته لاړو. هلته د یو راهب جرجیس یا بحیرا په نامه باندې ملاقات وشو. هغه د نبوت نشانیانې ولیدې او بس ابوطالب صاحب ته ورته وویل چې دا سړی واپس بوځه
ځکه یهود د همدې پسې ګرځي که پیدا کړي د شهید کوي او د منځه وړي نو ښه خبره چې دا درته واپس ویسي. دا هم تېر درس کې دې ته اشاره وکړله. او د دې نه وروسته بیا د دې سفر نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو طالب صاحب سره مشوره باندې او په هغه په خوښه باندې کار شروع کړ، فعالیت شروع کړ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ټول انبیاء علیه السلام شپونتوب او هغه کړی دی شپاني او زم دغه یو برخه کې د ژوند مې دا شپونتوب کړی دی تر څو د دې تربیت په نتیجه کې هغه د نبوت وظیفه چې ماته سپارل کېږي زه هغې ته آماده اوسم. نو تر دې زموږ مخکې درس کې دا تفصیلي ویله. اوس انشاءالله متباقي برخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ به په داسې خلاص لنډ ډول چې هم کافي او هم فیصله سره یو څه مونږ ته یاد کړو به وړاندې کړو. په 15 کلنۍ کې د شپونتوب شروع کړ، د مسکار کولو تلو به هلته به هفته او 10 ورځې 12 ورځې به ترولې، بیا به کلي ته راغی، بیا به تلو. دا د وظیفه شو. نو تر ډېر وخت تقریبا غالبا صحیح روایتو په نتیجه کې داسې معلومیږي چې دا کار یې تر 22 کلو پورې دا دوام درلودلو. د شپونتوب ډېر کلونه دا کار وکړ. د هغې نه وروسته چې ځوان شو، له تکړه شو، بیا په تجارت او په دې شیانو سوداګرۍ باندې شروع وکړه. نو وایي چې د 15 کلنۍ په عمر کې په مکه کې یو جنګ پیښ شولو چې هغه د قریشو د دوی د خپلې قبیلې او د نورو بنو کنعانه قبیله چې کوم یو د هغې سره پیښ شولو او لانجه راغله. هغه کې بالاخره نتیجه جنګ ته ورسېدله. نو تقریبا د ډېرو سیرت کتابونو روایت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو کاکاګانو سره موجود و او ځینې لا لیکلي چې نه دی برخه اخیستې. په هر صورت دا یو واقعه 4 جنګونه په هغه کې پیښ شول او په مکه کې البته د حرمت په میاشتو کې، هغه میاشتې چې هغه کې جنگ حرام و، په هغې میاشتو کې دا پیښ شوي. دې ته ویل کېږي جنگ فجار، یا هغه جنګونه چې هغه د دوی د قوانینو خلاف شول، بد جنګونه. لکه موږ تاسو ځینې جنګونه بد جنګونه بولو، بد جنګونه وشوه. په کې په دې 4 کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د 20 کلنۍ نه شروع تر د 15 کلنۍ نه شروع تر 20 کلنۍ پورې دوام وکړ، 15 کاله تقریبا غالبا شاوخوا ته. په دې کې یو جنګ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم شرکت د ځینو روایتو په حساب ثابت دی چې هغه د کاکاګانو سره موجود و، خو خپل جنګ نه دی کړی پکې، بلکې هغه غشي به د کاکاګانو په طرف باندې به چې راتله ابدا منې کول او بیا به راخیستل، دوی ته به ورکول. نو دون اندازه دا د 15 کلونو عمر نه تر 20 کلنۍ پورې دا پیښه شوې ده. په دې منځ کې بل روایت دا هم راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله 20 کلنۍ ته ورسېدو، د 20 کلنۍ په عمر کې یو سړی راغی د زبیدي قبیلې چې دا د یمن اوسېدونکی و. طبیعي خبره ده، د تجارت خلق یو ځای نه بل ځای ته ځي. نو یو یمني سړی چې زبید د قبیلې سړی و، دا راغی هغه ته مکې معظمې ته. په مکه معظمه کې د خپل تجارتي مال چې کوم یو دی په خلکو باندې خرڅ کړ. په عاص بن وائل د عمر بن عاص پلار دی. عمر بن عاص د مصر فاتح او صحابي دی. د پلار عاص بن وائل نو بدمعاش سړی و، بس خان ملک سردار سړی و. نو بس د زبیدي نه د مال واخیستلو، بیا پیسې نه ورکولې. چې نه ورکولې بیچاره لاړو د ټولو مشرانو ودګرځېدلو سردارانو باندې داسې ما تجارتي مال سوداګري مال دلته راوړی او دلته خرڅ کړ په عاص بن وائل باندې. اوس پیسې نن سبا او سبا راته کوي او پیسې نه راکوي. نو هغوی ورته چې د سره خو موږ زور نه رسېږي، ځکه دا یو زور ځواکی دی. تاسو په دې ننني اصطلاح کې ورته زور ځواک زورمندان وایي. دا سړی دی موږ زور پرې نه رسېږي. خو خیر دا وګرځېدلو. بالاخره اخر مجبور شو. چې کله مجبور شو نو جبل ابو قبیس ته وختلو. په هغې ځای کې شعرونه ویل. په شعر کې دا خبره راغله چې ای قریشو، تاسو عجیب قوم یم چې خلک دلته تاسو ته سودا راوړي، تاسو باندې مال خرڅ کړي، تاسو د خیر په خاطر دا کار کوي، موږ هم پکې ګټه یې، خو تاسو ضرورت دی چې موږ درته شیان راوړو او تاسو به بالاخره دا کار کوئ چې بیا خلکو ته پیسې نه ورکوئ. نو په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکتر زبیر بن عبدالمطلب صاحب دا ورمنډه کړه او نور ځوانان هم ډله ګروپ ورسره یو ځای شو. ورته وایي چې څه خبره ده؟ چې دغسې خبره ده. ورته ویلې بس دې نه بعد دا خلک ټول را جمع شو، دا ځوانان چې شو دا را جمع شو او د عبدالله بن جدعان په نامه باندې چې د صفا د غونډۍ سره خوا کې کور و، ده ورته وایي چې بالکل تاسو راشئ، دا ټول مصارف زه کوم. لکه موږ او تاسو 15,000 چای ډوډۍ دا څه شی چې دا مصارف زه کوم، تاسو راشئ دلته کښېنئ، په دې مسله کې غور وکړئ، فکر وکړئ. دا خو ډېره بده خبره ده. زموږ د آینده ژوند لپاره دا ډېر نقص دی چې خلک دلته راځي او دلته خلک بدمعاشي ورسره کوي، نو بیا به آینده کې تا تجارت دا بزنس هر څه به ختم شي. نو ښه خبره ده په دې باره کې یو تصمیم ونیسو. دا ټول ځوانان سره یو ځای شو. امام مسلم رحمت الله علیه
حدیث دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې زه د هغه وخت چې لا پیغمبر شوی نه وم داسې یو تړون ته وغوښتلی شوم چې په هغې کې د مظلوم طرفداري او د ظالم په خلاف ودرېدلو نو ما په هغې کې اشتراک وکړې او دې خبرې ته که اوس هم زه دعوت شم نو بلکل دې کې برخه اخلم. او بل ما ته دا د سرو اوښانو نه هم دا ډېر غوره ده چې زه د مظلوم په حمایت کې برخه واخلم او ودرېږم. نو دا د امام مسلم روایت دی په دې باره کې چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځوانانو کې په دې خلکو کې شریک شو او دغه خپل همکاري ورته وښودله چې بلکل زه په دې باره کې در سره ملګری یم او دا تړون وشو. تړون په نتیجه کې دوی یو لکه اصطلاح سره یو تعهد وکړلو. دغه تعهد د حلف الفضول یا د قسم په نامه یاد شول او دوی ټولو قسم وخوړه چې پس دې نه به موږ د مظلوم طرفداري کوو او د ظالم په خلاف دروي. یو حلف یو تړون په اصطلاح سره وشولو، یو ګروپ یو جمعیت یو ګروپ جوړ شولو چې د مظلومانو طرفداري به کوي ظالمانو په خلاف باندې. نو بیا دا ځوانان ټول سره راجم شو، یو ګروپ شو، یو طاقت شو. ځکه په وحدت کې خو طاقت دي. نو دا خلک لاړه عاص بالمایل ته ورته ویلې چې کوم یو بدماش ځان ته بوت ویلې نو هغه ته ورغه ورته ویلې چې داسې د سړي در باندې قرض ته ویلې چې و جوارک روایتو کې راځي چې سړی د سټیل اړلو او چې څه قرض او پیسې د زبیدي سړي ور باندې هغه د سټیل راوړي ورته تسلیم. ځکه زور یې ولیدو کنه موږ د پښتنو غره پنځم مذهب ولیدو نو بس بیا مجبور شو شی ورکړي. نو دې ډېره ښه نتیجه ورکړه. نو دوی اعلان وکړ چې پس د دې نه به هېڅ مظلوم مال څوک نشي خوړلی په مکه کې او هر چا چې وکړه موږ به په زور اخلو. نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شریک و. دې نه بعد هغه خپل کار جاري و. وایي چې عمر یې تقریبا 23 کلو ته چې ورسېدلو او په دغه کلونو په منځ کې د صداقت او د امانت او د خدمت او خیرخواهي اڅه صفات چې د انبیاء علیه السلام دي خاص هغه په دغه ورو ظاهرېدل او مکملېدل. نو دا خلک ټول د ډېر متوجه شو چې صادق هم دی، امین هم دی، خیانت نه کوي، چا حیا او غته عزت نه ګوري، بلکې بالکل د خلکو په خدمت کې د خلکو په هغه کې دومره زیات د په اصطلاح سره غلري برخه لري چې د خلکو ډېر زیات توجه ورته د توقع ده. نو غالبا ځینې روایت راځي چې په 40 کال باندې حضرت خدیجه الکبرا چې هغه په دې کلي کې په دې مکې ښار کې ډېره مخوره، ډېر پاک دامن او ډېر طاهرې په نامه یادېده، پاک دامنې په نامه یادېدله. دا اوسېدله، دا بیچاره کونډه شوی، یو ځل کونډه او خاوند وکړي هم وفات شو، بیا بل خاوند وکړي، د هغې نه 3 ماشومان هم ترې نه پاتې شو. د دواړو نه په مجموع کې یو نه او 2 د بل نه پاتې وو ماشومان. نو هغه هم ورسره و. دا ښه مالدار او شتمنه ښځه نو دا خپل مال او دا شیان بیا خسته و، چاته بیا په مزدوري ورکول چې ته بس دا ویسه او مزدوري پې وکړه، تا ته هم برخه شي او ما ته هم څه پاتې شي. نو هلته کتابونو لیکلي دي، سیرت کتابونو، چې چا به داسې کاروان یو ځای ته بوتلو، بېرته به یې چې راوستو نو بیا دغه سړي ته به 2 اوښان خلکو په مزدورۍ کې ورکول. 2 اوښان لکه عام عادت و چې چا به د چا کاروان بوتلو، بېرته به یې راوړو نو بیا به څه وکړو. خو هلته خلک خو وغلط، نو هغوی سره د ایمان او د عقیدې مسله نه وه. نو چا به چې شی ته نه ویوړو بس څه به یې نه پټ کړي، څه به یو طرف او څه به بل طرف، بس خبره به خراب کړو. چې راغی لږ شی به یې درته ورکړي، خپله مزدوري به یې واخیسته، نور غلا ملا دا شیان به پکې کړي وو. نو چې کله دا حضرت خدیجه خبره شوله چې دا سړی امین هم دی، صادق هم دی او داسې ښه ښایسته او ښه خیرخواه انسان دی، هېڅ قسم هېڅ قسم خو پکې نشته، بس داسې یو سړی دی. نو دته سړی ولېږلو، ورته ویلې چې داسې زه خو کونډه یم، خپله خو تللی نه شم، زنانه م یم، کونډه م یم، نو څوک نشته، که داسې وکړې چې دا زما مال ته په تجارت باندې په سوداګرۍ باندې ځان سره ویسې هلته او دا کار ته وکړې، دا زما د مال سرپرستي ته وکړې. هغه ورته ویل چې دا کار خو کېدای شي، خو زه به د خپل ترونو سره مشوره کوم، ځکه زه تر اوسه لا تجربه هم نه لرم او هغه هم نه لرم. نو تر اوسه خو د شپونتوب دا کارونه کول. نو بس دا ترونو ته ورغی. نو ابو طالب صاحب سره مشوره وکړه، ورته ویل چې کاکا دغه خبره ده، خدیجې ماته جواب را لېږلی چې دا زما مال ته وړه، ته به مزدوري هم در کوم او بس تا کار به وشي، زما کار به وشي، تا څنګه نظر دی؟ نو هغه خو ډېر خوشحاله شو چې مونږ خو مشکل دا لرو چې دونه مال اوس دارایي لرو نه، دونه شتمني او دونه مال سر نشته، دا سرمایه چې مونږ خپل څه واخلو او هغه خرڅ کړو، په دې باندې خپله زندګي هغه کړو. نو دا خو ډېره ښه خبره ده چې اوس تا ته هغه دا مال درکوي او ته یې ویسه، نو که څه خرڅ نو کم از کم 2 اوښان خو دې هسې مزدوري کوي، دا به واخلي. خو په دې باندې خو یو خبره د کتابونو بل هم راخستې، سیرت کتابونو، چې حضرت خدیجې ورته ویل چې ګوره که دا کوم
قانون چې دلته شته چې 2 اوښان ورکوي، زه به تا ته دې نه ډېر درکړم، حتی 2 چنده به درکړم زه چې ته دا کار وکړې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د کاکا د مشورې نه وروسته حضرت خدیجې ته جواب ورکړ چې زه حاضر یم، بس بالکل صحیح ده. نو دې خو څه ډېرې خبرې اورېدلې وې د خلکو نه چې دا داسې سړی دی. نو خپل غلام مسروق بن میسره بن مسروق دی ورسره ولېږلو چې ته داسې وکړه، ته به 2 کاره کېدې. میسره ته ورته ویلې یو خدا چې د سره په دې لاره کې طبي خبره ده، کومک وکوي، بار ټیټولو کې، بار پورته کولو کې، منزل کې په خوراک برابرولو کې، ته اسیم خادم او غلام، نو دا کار به هم کې. خو یو خبره به بله کې، هغه دا چې د اعمالو ته به ګوري، د اخلاقو کرکټر ته به ګوري. دا د په باره کې ما ډېرې زیاتې خبرې اورېدلې چې دا خبرې رښتیا دي او که دروغ دي چې خلک وایي، ته به دا شی کوي. دا 2 کاره ستا شو. بس دې ځنه د خدیجې مال کاروان چې کوم دا برابر شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره یو ځای شو او دا میسره بن مسروق چې کوم یو د خادم د حضرت خدیجې دا عمر سره روان شو. نو په لاره کې د 2 کارونه کول، هم به د تکتل د اعمال څارل او هم به خدمت او کار کول ورسره. دوی ورځ د شام ته کله چې شام ته لاړه، الته د خپل مالونه، د خپل سامانونه، د شیان خرڅ کړه. نو د سیرت کتابونو تقریبا ډیرو کتابونو دا روایت راخسته ده چې الته یو راهب د نستورا په نامه باندې د سره ملاقات وشو، با سره وشو، ډېر خبرې سره وکړلې. هغه دا بالکل محسوس کړه او د یقین هغه چې دا نبی آخر زمان دی، ځکه د کومې خانې چې هغوی په خپلو کتابونو کې لیدلې وې هغه ټولې په ده کې موجودې وې. د هغې څه نه هغه سامان چې ویوړل هلته سامان یې ټول خرڅ کړه. نو ځینې کتابونو دا روایت راخستی دی چې 10 چنده ګټه وکړله، 10 چنده، دومره ډېره ګټه وکړه چې بیخي ډېره وه. په دې ګټه سره د رأس المال سرمایه د ټولو سرمایه باندې هلته سامان واخیستو په شام کې او غیر راوړو بیرته مکې معظمې کې چې خرڅ کړه 2 چنده ګټه وې دلته وکړه. دا ډېر شی و، بیخي ډېر ګټه. هغه سرمایه جمع د خپلې سرمایه بیا دونه ګټه وکړه. نو چې کله راغی دا ټول مال سره د رأس المال سره د سرمایه سره د ګټې هر څه خدیجه الکبرا ته تسلیم کړه. نو هغې خو قانون خو دا و چې 2 اوښانو خو خدیجې خو ورسره واده کړه زه به تا ته ډېر درکوم. نو هغه ته هغه ډېر برخه په اصطلاح سره ورته بېله کړه ځان ته چې تا دومره ډېر 10 چندې دلته ګټه وکړه، 2 دلته وکړه. او مسروق میسره ورته باقاعده خبرې وکړي چې دا سړی خو دغسې امین او صادق او ډېر نیک سړی دی او ډېر ښه بهترین اخلاق دا لري. نو هغې دې برخه کې خوب په اصطلاح سره اخلاص وکړه ورسره. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ورته وویل چې دا ستا مزدوري او دا دسموس. نو خو ډېر و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې نه، دلته چې کوم قانون او اصول دي د هغې نه زه زیات نه اخلم. بالکل دلته قانون 2 اوښانو، بس رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 اوښانو ته هغه وکړه چې 2 نه زیات زه نه اخلم، ځکه دا قانون د اصول دلته همدا دي. نو زه دا نه اخلم. یعنې دا د هغه خاص هغه صداقت او اخلاص و د هغه سره چې په دې باندې نو خدیجه ډېره د اثر لاندې راغله. چې خلک دلته ګوره په غلی مشکوي دي خلکو نه او د جبون نه دنه وباسي او شیان او دی چې زه یې ورکوم هم دی نه اخلي، ځکه وایي چې قانون دلته همدا دی، بس د هغې مطابق اخلم، زیات نه اخلم. نو ډېر زیات خوښ شو. نو بیا د هغې نه وروسته بیا دا د حضرت خدیجې د مال و دارۍ او شتمني چې کوم یو سوداګري دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې بیوله. بس بیا سفرونه شروع شو. 25م کال باندې د عمر چې 25 کلونو ته ورسېدو، نو حضرت خدیجې یو ملګری و نفیسه نومېدله. نفیسه په دې کتابونو کې نوم راغلی دی چې دې ته ورته ویلې چې دا سړی خو ما ډېر خوښ شو. دا ناشنا خبره خو دا ده، یو خو دې خبرې ته ګوره چې دې ځای هلته ویوړو 10 چنده ګټه وکړه، بیا 2 چنده ګټه وکړه، دې کې څونه برکت او هغه پیدا شو. بله خبره دا ده چې ما واده هم ورسره کړې وه او د سره همدا هغه هم کړی و. ما زیات مال دته په خپلې خوښې د خپلې رضا ورکولو دته، خو ده وانه خستلو. دې نه معلومېږي دې سړي کې د ډېره خوبیان نشته. ته داسې وکړه دې ته ته ورشه دی لږ وغږوه چې که واده ته طبیعت کېږي. نو زما زړه خو دا دی چې ما ته خو ډېر زیات سرداران خواستګارۍ ته راځي، خو زما یو هم پکې نه خوښېږي. خو دا سړی زما خپله خوښ شو. دومره شخصیت یو سړی ولري، دا خو په کار دا دی چې دا د ژوند ملګری سړی انتخاب کړي. نو نفیسه ورغله. کتابونو کې سیرت کتابونو کې لیکلي چې نفیسه ورغله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې ګیلکاري ملکاري شروع کړه، څه کوټه موټه به ځان ته برابروله. نو ورته ویل چې اوس خو ګوره ځوان یم یا دغه دی، اوس خو لږ بزنسمین شوی دی، خلکو خبره سوداګر شوی، نو د واده څه پروګرام شته که نشته. نو هغه ورته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې پلان کوي، موږ اوس غریب خلک یو، دا یو 2 اوښان هم یا څه ګټلي، نو په دې باندې اوس بزنسمین کېږي نه سړی، او دې باندې غټ سړی خو نه کېږي سوداګر. دا خو ډېره غریبي ده. ما ته څوک په دې مکه کې به لور راکړي یا خپل هغه به وکړي ځان به رامنځ په زوره تاوان کړي.
نو ورته ویل چې نه که څوک داسې پیدا شي چې د واده کولو ستا خوښ شي څنګه کېدای شي. ورته ویل چې ځواني ده خو طبیعي خبره ده، د عمر تقاضا هم ده او بلکې دا انساني هم دی طریقه هم ده چې واده نارینه کوي او ښځه سره کوي، اولاد به کېږي، کور به جوړېږي، کورنۍ به جوړېږي. د انسانیت بنیاد په خاندان او په کورنۍ باندې ولاړ دی. نو خوښه تقریبا ښکاره کړه، خو هغې ورته څوک داسې خاص په نښه نه کړه چې څوک. نو خدیجة الکبرا ته ورغی، ورته ویل چې سړي خو زړه دی او واده ټیم هم دی، د واده وخت هم دی، 25 کلونو خو کافي عمر یې اوس لږ لږ څه فیصله سره موږ د خلکو خاورې هم پیدا شوې، څه مال هم لاسته ورغی. نو اوس خو طبیعي خبره ده ځان ته کوټه موټه ملکاري او هغه هم شروع کړي ځان ته. نو هغې ورته ویل چې اوس ورشه او بالکل دا خبره ورته ظاهره کړه او ښکاره یې کړه چې خدیجه دا ستا مالکه چې کوم د مال مالکه ده دا غواړي تا سره واده وکړي. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله دا نفیسه ورته ویل چې دا خبره بیا دې سره ورته یاده کړه چې یاده کړه. نو د بیا هغه خبره ورته چې دلته به څوک داسې سړی چې ما ته خپل لور راکړي یا به هغه وکړي، ځکه ما تر اوسه دا زندګي دومره نه ده چې اوس زه د واده ټول انتظام وکړی شم. نو هغې ورته ویلې چې خدیجه غواړي چې تا سره واده وکړي. دی هم حیران شو چې خدیجه پسې خو دا ټول ملکانو خانانو سرداران خوازګاریانو ته ورځي، وزر زارې او دا ډېر سلسله روانه ده، ځکه هغه کونډه شوی و، خاوند یې نه و، مړ شوی و، وفات شوی و. نو دا به څنګه کېدای شي دا ښځه. خو هغې ورته ویل بالکل همداسې ده، زه یې رالېږلی یم او نور مسله ته خپل هغه تا خوښه وي نو بس بیا به پروګرام سره جوړ کړو. نو هغه ورته وایي چې زما خو خوښه ده، خو ما خوښه د کاکاګانو په خوښه پورې مربوطه ده، ځکه زه خپل پلار نه لرم، کاګانو سره زه مشوره نه ده، خو د عادي خبره نه ده، د ژوند د ملګري انتخاب دی، دې کې ډېر احتیاط پکاري په دې واده کولو کې. نو دی ورغی ابو طالب صاحب ته ورته ویل چې کاکا دغسې خبره شوې او نفیسه راغلی وه او د خدیجې احوال پیغام یې راوړی و چې زه ستا سره نکاح کول د ژوند ملګري انتخاب کې در سره هغه کوم، تاسو څنګه هغه په ابو طالب صاحب ورته چې اوهو د دې نه غټه خبره چې خدیجه چې دا ټول سردارانو ملکانو مشران پسې دي ورپسې چې واده ورسره وکړي، نکاح نه کوي هغه د چا سره، او تا ته خپله حاضره شوه، خپله پیغام د چا په لاس درته راولېږي، دې نه بهتره خبره چېرته بالکل اوکې وکړه، بس ورته ووایه چې بس صحیح ده خبره هم نشته. بس نفیسه چې بیا راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې کاکا مې هم خوښه ده، زما هم خوښه ده، بس تاسو نور پروګرام برابر کړئ. نو دی موږ او تاسو که خیال مې چې هلک او د جلۍ سره هغه شي، بیا د جلۍ کور ډوډۍ موډۍ پخه کې مونږ کوزده واقع څوک رقم نمونه متاخلي بیا ورځي هلته هغوی ډوډۍ تیاروي مصرف یې نو کله دوی ورکوي کله هغې ورکوي، دا ګډوډه شي، کله د هلک والا ټول مصرف کوي، کله د جلۍ والا ټول مصرف کوي، دا هغه خبره ده. خو په شرعي لحاظ باندې دا مصارف په هلک باندې دي، دا په شریعت کې اصول دي چې دغه مصارف د کوزدې او د واده او د ټولو شیانو ولیمې دا ټول شیان مصارف به هلک کوي، دا په جلۍ باندې نه دي چې جلۍ وکړي، ځکه هغه هم دومره بس دی چې هغه پلار او د لور تر دې وخته غټه کړې ده او هغه کړې ده بیا ورکړي. خو دلته حضرت خدیجه خو مالداره وه، پوهېدله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه نشته، نو هغې ورته ویله چې مصارف ټول زه کوم او ښه مکلفه ډوډۍ دا تیاره کړه. تقریبا 100 کسان مشران چې ابو طالب صاحب او ترونه او دا نږدې خپلوان دي، خدیجة الکبرا خو پلار وفات شوی او ترې و هغه یې هم راوغوښتو، بس ټول راغله ډوډۍ موډۍ راغله او ډېره ښایسته د وخت مناسب چې ښه ډوډۍ وه هغه ډوډۍ تیاره کړې وه. نو هلته کېناسته، بیا د هغې نه وروسته د خبره یاده شوه چې داسې خبره ده، بیا بالاخره د نکاح هغه راغله مسله راغله، ابو طالب صاحب نکاح وتړله، خپله خطبه چې کوم یو ده هغه خطبه خپله ابو طالب صاحب وویله او دا خطبه بالکل داسې خطبه وه لکه دا زموږ او تاسو دا اوس مسلونه طریقه باندې چې دا کوم خطبه تړلی کېږي دغسې خطبه یې وویله ورته. او د هغې نه وروسته مهر تعین شو، 100 اوښان کتابونو کې راځي، تقریبا اکثریت کتابونه هم دا لیکلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مهر چې کوم یو د خدیجة الکبرا دپاره هغه 100 اوښان تعین شو چې دا به ورکوي. نو نکاح وتړلی شوه، د نکاح چې وتړلی شوه بس دا لکه موږ او تاسو کوزده او دا شیان دسمال وشي، د هغې نه وروسته بیا واده کېږي. نو بیا څه وخت چې تېر شو بس بیا واده هم سره وشو. په دې وخت کې تقریبا اکثریت کتابونو دا خبره لیکلې، بلکې د حدیثو کتابونو هم راځي چې په دې وخت کې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر چې دا 25 کاله او د خدیجة الکبرا عمر چې دا 40 کاله و، دا تقریبا اکثریت دا لیکلی دی. ځینې کتابونو دا خبره هم لیکلې چې نه
د خدیجې عمر په دې وخت کې دومره ډېر نه و چې 40 کلونو ته رسېدلی، بلکې داسې لږ تفاوت سره موجود و، یا 10 یا 22 ځینې کتابونو دا روایت هم راخیستی دی. حضرت خدیجې عمر د 10 شاوخوا کې و، ډېر نه و چې 40 کلونو ته رسېدلی. په هر صورت یا 40 یا 10 یا 15 په اولین واده وشول، او د دې واده نه بعد چې کله واده وشو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چون خپل کور د خاص کور تنظیم نه لرلو، نو مستقل تور د دې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت خدیجې په کور کې اوسېدل. د هغې ډېره ښه ښایسته کور، ښایسته حویلي. ما سره هغه مې لیدلي و، چای شیماتیک هغه چې لوی حویلي وه، د تجارت حویلۍ بیله وه چې هغه به کې مالونه تلل، موږ او تاسو سری ورته وایي، داسې سری مالونه، سری بیل و، کور یې بیل و، ښه ښایسته ښکلی ګلاله چې مالدار او په دې خاطر ښه کور یې لرلو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې بس تا خپل کور خو ساده دی، څه کوي دلته موږ د تجارت دا سوداګرۍ سره هم دلته خوا کې دی او تم دلته راشه. نو دا د مسفلې سره نږدې چې دا کوم یو دی په دې ځای کې دی حضرت خدیجه الکبرا کور، نو بیا دلته را نقل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه بعد همدلته اوسېدلو. هغه خپل کور یې د صفا او مروه سره شاته چې کوم یو دا هملته پاتې شو، دی دلته راغی، دې سره باقاعده اوسېدلو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس خو مخکې خپل مال نه و، اوس خو خپله ښځه شوه، خپله مېرمنې شوه، مال لکه شریک شو، اوس یو کور شو، نو بس بیا خو دواړه یو خبره ده. نو بیا په دې مال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا تجارت کولو، په تجارت کې په تلو راتلو، بس دا میسره به ورسره ملګری او همیشه بیا میسره رضی الله تعالی عنه وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړه، بیا صحابیت درجه یې ترلاسه کړه. نو د دې د اخلاقو تر اصل لا دومره راغی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې دواړه سره اوسېدل، اولین ماشوم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیدا شو هغه قاسم نومېدلو. نو قاسم په همدې خاطر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ابي القاسم رسول الله صلی الله علیه وسلم کنیه ده، په دې باندې معمولا یادېدلو، او د خپل هم هغه کړی و چې ماته ابي القاسم وایه. نو د قاسم زوی چې پیدا شو، دا بیچاره بیا په ماشومتوب کې بیرته وفات شو. نارینه اولاد رسول الله صلی الله علیه وسلم هېڅ نه دی پاتې، 4 اولادونه یې وشول، نارینه او 4 واړه وفات شو. دې کې د الله په حکمت انشاءالله په خپل ځای کې به دې باندې لږ بحث کولو پکار دی چې ولې دا کار کېدلو، انشاءالله خپل ځای کې بیا بحث پرې راشي. نو اولین هغه دې پسې بیا وروسته لوري وشوله زینب رضی الله تعالی عنها، مشره لوري دا، بیا د هغې پسې بیا بله لور وشوله حضرت بیبي رقیه، بیا ام کلثوم، بیا حضرت فاطمه الزهرا. دا سلسله بیا همداسې فیصله سره روانه وه. نو د حضرت خدیجې نه 3 هلکان، او ځینې 2 لیکي، ځینې 3 لیکي، خو په هر صورت باندې دا 2 بالکل ثابت دي چې یو حضرت قاسم، د هغې نه وروسته عبدالله، ځینې طیب او طاهر هم کوي، خو په هر صورت دغه د طیب او طاهر په باره کې او د عبدالله په باره کې لږ سیرت په کتابونو کې اختلاف شي، دا 2 دي یا 1 دی. خو عبدالقاسم چې کوم دا خو مشهور زوی و، دې کې خو څه مشکل نشته. او د هغې نه وروسته د عبدالله چې کله پیدا شو، نو وایي چې د عبدالله نوم او طاهر او طیب فیصله سره لقب او کنیه و، په دې نامه باندې مور او پلار یادول. او ځینې وایي چې نه، عبدالله بیل دی، طاهر او طیب بیل دی. په هر صورت باندې دا 2 ثابت دي چې 2 زامن و قاسم او عبدالله. خو د عبدالله په دې طاهر او طیب کې لږ هغه شته چې ځینې وایي چې نه، دا بیل ماشوم او دا عبدالله بیل و. په هر صورت باندې دا خبره شته. نو اولاد ټول اولاد صرف یو اولاد په مدینه کې پیدا شو، نو ټول اولاد د حضرت خدیجه الکبرا نه پیدا شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د تجارت او د سوداګرۍ دا طریقه روانه کړې و، زندگی روانه. معمولا وایي چې د رمضان په میاشت کې په دغه عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د شریعت په سلسله کې بیا د خپل نیکه عبدالمطلب صاحب باره کې مخکې موږ خبره وکړه چې هغه هم په غار حرا کې کېناستلو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې نه بعد کله کله غار حرا ته تللو، او انشاءالله وروسته بل تفصیل به د دې خبرې د بخاري حدیث په رڼا کې راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 13 کلونو 22 کلونو وروسته ورو ورو د اعتکاف ته ډېره توجه زیاته شوه نسبت نورو کارونو ته. نو بیا هلته تللو، هلته به کېناستلو. نو وایي امام مسلم رحمت الله علیه حدیث را نقل کړی روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله 23 کلونو ته ورسېد، 23 کلونو ته، نو کله چې بهر راووتو په دې اسمان کې به یو قسم روښنایي او قسم روښنایي به ولیدله، او دا روښنایي به چې کله ولیده نو بس د زړه به خوشحاله و. دا معنوي خبره وه رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره چې ورو ورو دی نږدې کېږي د 40 کلنۍ او د نبوت نه سن ته، نو د هغه کې باید تغیرات راشي، تبدیلات راشي. نو دی به چې کله بیرون راوتلو
نو بیرون به رڼایي به ښکاره شوه. دا رڼایي به چې د ولې ده نو زړه بیا داسې موږ د خلکو باغ به شو، داسې خوشحاله به شو ډېر په دې باندې. دې نه دا سلسله شروع شوه. دویمه خبره ده امام ترمذي رحمت الله علیه او امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث را نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بیرون ووتو دې نه بعد نو تیګو او بوټو او ونو دې به سلام پې اچول او سلام هم داسې سم سلام السلام علیک یا رسول الله داسې خبره به یې کوله. بیا وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر شو بیا ویل چې وایي اوس ما ته راپه یاد شوه چې دې تیګو دا کاڼو به په ما باندې سلامونه اچول. دا خو دا خبره وه ما دې ته زیات هغه نه نو دا خبره دي 33 کلنۍ نه شروع شو، 1 کاله د نبوت نه مخکې دا شیان شروع شو. بیا همداسې تېرېدلې ورځ او شپې 15 کلونو ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک ورسېدلو نو د بیت الله شریف دپاره څه مشکل پیدا شو. درې روایت البته راغلي په کتابونو کې. یو روایت دا دی چې سخت باران وشو، شدید باران وشو، طوفان غوندې، او د بیت الله شریف دیوالونه چې خو خاوره او تیږې او دا شیان نو باران دومره زیات و چې دا تیږې او خاورې سره خرابې کړې. بس دا بیت الله شریف د دیوالونه ځینې چاود ځینې راوغورځېدل، بس خبره خرابه شوه. یو روایت دا دی. دویم روایت دا دی چې په بازار کې اور ولګېدلو. د اور د لګېدو په نتیجه کې خو ګرمي ده، دا ګرمي چې کله راشي نو دیوال میوال چې کوم یو درزونه پیدا ځکه ده انقباض و انبساط فزیک قانون چې کوم یو دی دا کله چې حرارت زیات شي یو شی هغه شي منبسط شي غټ شي نو بیرته چې یخني شي بیرته هغه شي نو منځ کې طبیعي خبره ده چاودنه پیدا کېږي. په دې خاطر ځکه دا اوس انجینرۍ کې د دې شیانو خیال ساتي. که تاسو لیدلې غټ پلونه جوړ شوي په منځ کې داسې درزونه پرېښي دا خلک وایي دا څه کم عقل خلک منځ کې دربه موټر چې بيزي دربه کوي. خلک وایي دا ولې اصل خبره دی چې دا ګرمي او یخني انقباض او انبساط دی. که کله دا پل ټول یو جوړ شي یو تخته نو بیا چې انقباض او انبساط شي بس دا شی خرابېږي. نو ځکه منځ کې ورته فاصله پرېښه که دا ګرمي ډېر راشي نو دا به لږ پراخه شي نو هلته به منځ کې هغه چاودي یا منځ کې به ځایي نو هېڅ مشکل به نه هغه ډېر دوام کوي. نو د بیت الله شریف دیوالونه چې دا لږ راغه شو خراب شو. په هر صورت یا سیلاب یا باران یا په اصطلاح سره دا اور لګېدل بیت الله شریف د دې نه دې ته برابر کړه چې بس ړنګېږي به نور ړنګېدو ته برابر کړه. خراب شو، وخت هم ډېر پې تېر شوی طبیعي خبره ده. نو بس خلکو سره کېناسته ویل چې د بیت الله شریف دیوالونه خو د راغورځېدلو په حال کې دي. نن دی که سبا دی دا برالویږي نو داسې نه چې څوک ورلاندې شي یا بله ورځ به بیت الله شریف نیم به راولېدلی بیا به څه کوو. نو ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو د بیت الله شریف په دا ړنګ کړو او د سره نوی جوړ کړو، نوی بیا تعمیر کړو. نو په دې باندې خبره سره شروع شو. دا به څنګه جوړو؟ ټولو اتفاق په دې راغی چې دا به جوړو صرف په حلال مال باندې، سره د دې چې دوی مشرکین و سره د چې خو حلال او حرام خو پېژندل چې د حلال دی د حرام وایي. موږ د خلکو اوسني غوندې نه دي چې حلال او حرام ټول سره ګډ کړي. رشوت، غلا، جیب ته کول، سود خوړل، د بل چا حق خوړل دا ټول ورته د مور شودې غوندې حلال ښکارېږي. داسې نه والته سره د دې چې دا کارونه دوی کول خو پیدل په دې باندې چې د حلال دی د حرام دی، کوم شی حلال دی کوم حرام دی. نو فیصله دا وکړه چې موږ به صرف د حلال مال په واسطه باندې دا جوړو، د حرام مال به په دې کې نه لګو. نو فیصله په همدې وشوه چې اوس بس خلکو چنده ټوله کړله. دا چنده د هماغه وخت نه رواج دی چې د مساجدو د شیانو کې جوړېږي. نو بس چنده ټوله شو بس خبر شو. خلک راغله چې اوس بیت الله شریف وران کړي. اوس نر سړی څوک دی چې بیت الله شریف ته وړاندې شي؟ ځکه دوی خو هغه د ابرهه خبرې ډار کړي وو چې بیت الله شریف ته په بد نظر کتل څومره بد عواقب لري. د ابرهه ټول لښکر تباه شو، خپل هم غرق شو او لښکر یې ټولې تباه شوې. نو بس هېچ چا زړه نه کوله چې اوس بیت الله شریف ته ورنږدې شي. ولید بن مغیره د حضرت خالد پلار ده ویلې چې ګورې خلکو دلته خو هر سړی ډارېږو، خو راځئ داسې وکړئ تاسو ټول لرې شئ، لاړ شئ دا ځای پرېږدئ او ما ورته پرېږدئ. زه به یو بدرې کولنګه ور واچوم، که شی وشوه که نه وشوه بیا به ټول کوو. نو بس خلک ټول بیت الله شریف شاوخوا چې ټول وتښتېدل، بل ځای ته لاړل او ولید بن مغیره کولنګ راواخیسته، یو درزې ته نه تېر کړې، بله منډه کړه، بیا هم وتښتېدو. نو بس خو مخکې دوی ټول دعا کړې وه چې الله موږ دا بیت الله شریف په بد نیت باندې نه ورانوو، تعمیر په خاطر یې ورانوو. نو څه هېڅ خبره نه، خبره واضح وه، مقصد واضح، خو دوی بیچارهګان اېرېدل. نو سبا چې شو بیا راغله بیا خلک بیت الله شریف هغه زوړ تعمیر ټول ړنګ کړی، د نوي حساب باندې هغه کړ. اوس دلته په اصطلاح سره هغه موږ او تاسو انجینر ته وایو چې ته یې برابر وکړه څونه مصرف پرې راځي. نو هغه خلک چې مسلکي خلک به هغوی ته راوغوښته، ورته ویل چې تاسو برابر وکړئ چې دې باندې څونه مصارف راځي.
نو هغه چې مصارف ورته ټول وسنجول نو دا پیسې چې کوم یو په چنده کې راټولې شوې دا د دې نه ډېرې وې چې کوم یو فیصله سره خرچه پرې راتله نو خلک ویل دا به څنګه کړي دا به څنګه اخر فیصله به دې وکړه چې د بیت الله شریف نه څه برخه بیرون پرېږدي دا اوس حتیم چې کوم یو دی دا حتیم ته نه وایستلو نو موږ مخکې که خیال مې درس کې ویلي وو چې د بیت الله شریف طول اوږدوالی 20 متره نه 8 متره ته نه لرې کې جدا کې 12 متره پاتې شو دا اوس فیلې بیت الله شریف چې 12 په 12 کې یعنې مربع شکل لږ څو سانتي دواړو طرفونو کې لږ فرق شته خو 12 په 12 کې داسې ساده غوندې که سړی وایي 12 په 12 کې پاتې شو هغه 8 متره ته نه په حتیم کې جدا شو دغه حتیم خپله د بیت الله شریف جز دی ګوره دا د دې برخه ده نو ځکه دا بیرونې پرېښولو مصارف چې وو مصارف د دې مطابق شو نو چاره نوره نه وه نو دی کار شروع کړ بس لګیا شو 12 په 12 کې نقشه واچوله او بله د ابراهیم علیه السلام په وخت کې 2 دروازې لرلې او دا غوله د بیت الله شریف دام د ځمکې سره برابر وو دوی څه وکړه دوی د سابقه بیت الله شریف چې وران کې دی ټول بیرته په دې غولي کې ځای په ځای کړه یعنې هغه جګ کې داسې پورانه مونږ تاسو معمولا پورانه ورته وایي دا پرانه وکړه د جګ کې د سابقه ټول شیان دلته په دې منځ کې پرېښودل او دا تقریبا داسې وبولو چې 1 متر نه به لا ډېره 1.5 متر نه لا ډېره دا هغه غولی جګ شوی دی ځمکې نه او دروازه هم یوه دروازه سوچا هغه طرف بنده کړه صرف همدا اوس دروازه چې کوم دی پرېښوله دا ځای هم جګ کې ښه کافي او بل دا دی چې دا لوړوالی د ابراهیم علیه السلام د وخت نه تر دې وخته پورې 9 لاسه دا 9 ګزه چې دې ته ویل کېږي واړه ګزونه دا 9 لاسه نو دوی دا زیات کې د 18 لاسه کې یعنې 2 چنده تقریبا جګ کې چې ښه کافي اندازه او بل چتم پې جوړ کې د وخت کې په چتم پې واچولو نو 12 په 12 کې او 18 لاسونه او چتم پې واچولو دروازې ورته یې وکړه دا تغیرات تقریبا څه پکې راوسته د بیت الله شریف په دې ساختمان او په جوړښت کې نو خو خبره دا ده چې دا کله بنیاد پورته کېدلو نو دا د حجر اسود زیاته چې ورسېده کوم ځای کې چې حجر اسود نسبیږي دا خو یې لرې کړی هلته ایښی وکړو اوکې نو دلته د دې په منځ کې اختلاف پیدا شو جنګ پیدا شو دا یو سردار به ویلې چې زه یږدم بل ویلې چې زه وینم بل به ویلې زه ږدم هر سړي دا په اصطلاح سره دا امتیاز او دا ویاړ ځان ته غوښتلو بس لانجه جوړه شوه چې لانجه جوړه شوه بس خلک کار پرې 15 ورځې مسلسل کار بند ابي امیه په نامه باندې یو مشر سړی و په دوی کې هغه ورته ویل چې ګورې ظالمانو بیت الله شریف وران کې سابق وران کې دا جوړولو ته نه پرېږدو اخر به کوئ څه نو خلک چې ورس مونږ نه پوهېږو هر سړی وایي چې زه دا کار وکړم بل هېڅوک هم بل چاته نه تېرېده اوس دې چې پلانکیا کار ونه کړي بس نه کېږي داسې مشکلات په دې کېږي دا هغه کې نو بس بالاخره کېناسته په دې خبرې فیصله سره وکړه چې هر څوک باب ابن شیبه د دې صفا په طرف باندې دا باب اوس هم شته د ابن شیبه هر څوک چې د دې باب نه راننوتو اول امغه به زموږ حکم هر څوک چې راغی الله عز وجل تقدیرا دا امتیاز رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ایښی و چې دا خپله د خلکو ته ثابته شي دا سړی ګوره ډېر امتیازات نور هم لري قسمتي خبره دا دوی چې دا خبره فیصله کړه د باب ابن شیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم راننوت او چې کله راننوت او خلکو یو دم چغې کړې یو صادق امین هغه زنده باد پلانکیا دا هغه وکړه ډېر زیات خوشحاله شو ځکه پوهېده چې دا سړی غلطه فیصله نه کوي نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د منځ ته خلک ورجګ شو ورته ویل چې امین او صادق به دی بللو ای صادق امین دغه خبرې په منځ کې لانجه و دا 15 ورځې کار بند او موږ دغه نو داسې هغه چې کله خبر شو دغه خبره یو څادر یې راواخیستلو او په دې څادر کې د حجر اسود په خپل لاس مبارک باندې کېښودلو بیا دا قوم کې خو د ټول پېژندل چې دا مشران دي مشران یې ټول راوخته دا د څادر پیڅ کې ونیولې داسې ته نه راتاو شو د حجر اسود د منځ کې پروت و بس د پیڅ کې ونیولې او د پیڅ کې جګ څادر یې جګ چې هلته ورسېده خپله بیا لاړلو د حجر اسود یې راواخیسته په هماغه ځای کې کېښو چې کله کې خبره خلاصه شو او د مشرانو دا سپین ږیرو یو بل ته وکتل چې خدای م خرک دونه د خلکو غوښې م خوړلي دي او هغه م خوړلي دي او چې موږ جرګې کوو اخر جرګه دا 15 ورځې کار هم بند او دا ځوان هلک او دغه شی هېڅ هغه هم نه لري او راغی دومره اسانه دا فیصله ختمه کړه چې موږ وینو ته سره ناست نو دا حکیمانه فیصله چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه او د خلکو فکر وکړو چې دا خو یوازې صادق او امین نه دی دا حکیم ذات دی په سیاست هم پوهېږي په هر شي پوهېږي دا خو داسې هغه دی دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امین او محبت د خلکو سره بیخي ډېر پیدا شو چې دا یو سیاسي شخصیت هم دی داسې نه دی چې انتظامي صلاحیت دا ټول شیان ورسره دومره غټه مسله چې خلک تورو ته سره کېناسته وینو ته سره کېناسته او د په دومره ساده شکل باندې حل کړه چې خلک ټولو ته حیران شو
نو دې نه بعد دا دې مسلې ډېر اثر وکړي. بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 30 کلونو ته ورسېدلو نو په 30 کلونو کې بیا مستقل طور د بخاري حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نور کارونه پرېښول، د تجارت او بزنس مې شا واړول او زیات وخت به په غار حرا کې اعتکاف کول. هلته به کېناستو. امام بخاري رحمت الله علیه غالبا شپږم حدیث دی په بخاري کې، دا ابتدایي حدیث دی وخی اول دویم دریم حدیث دی کیف بدا الوحی، دا کتاب هم دی او باب هم په دې کې دا وحی څنګه شروع شو. او راوی حضرت عایشه بیبي ده وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د عمر دې اندازې ته ورسېدو نو د خلوت سره او د جدایۍ سره مینه او محبت پیدا شو. نو بیا به د خپلې مېرمنې نه حضرت خدیجې نه څه خوراک مراک ستوان موان اوبه چې څه هلته رواج و دا به ځان سره واخیستو نو لاړ بر غار حرا کې به ناست. بیا به چې کوم په لاره تېرېده دلته خلک مېلمانه هغوی ته مې اوبه او خوراک ورکول. بیا به چې ختم شو بیا به راغی کور ته بیا به شان سره. دې حدیث نه داسې معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقل طور باندې داسې ډېر وخت هلته تېرولو، 15 ورځې 20 ورځې، بیا به راغی بیا به لاړو بیا به راغی بیا به لاړو. او دا خبر هم داسې وړاندې تلاو چې څونه نږدې کېده، خو د رمضان میاشت په مستقل طور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته تېروله د دې 30 نه بعد، تر څو پورې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر فکس 40 کلونو په قمري لحاظ باندې په قمري میاشتو لحاظ باندې 40 کلونو ته ورسېدو نو ده به بیا د دې نه بعد خوبونه لیدل. دغه خوبونه رویای صادقه په نامه سره یادېږي. دا رویا صادقه به د لیدل نو د هغې نه وروسته بیا د نبوت دا ټول سلسله بیا شروع شوه. او دا انشاءالله دا درس به بیا په بل درس کې هم درس کې انشاءالله بیا ښه تفصیلي تشریح کوو چې هلته موږ د بحثت مسایل ته هغه کوو. صرف د دې نه مخکې یو څو مسایلو ته لږ اشاره کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق مبارکه خو دلته تقریبا څه بیان شو، خو یو دوه مسایل چې د سیرت کتابونو راخیستي دي او هغې ته اشاره کړې ده هغه لږ مهم دي. اوله دا چې د زندګۍ په دې جریان کې په مکه کې مشکلات ډېر وو، خلک معمولا غریب وو نو دوی ته مشکلات پیښ کېده. نو علامه ابن هشام او علامه ابن کثیر رحمت الله علیه یو روایت راخسته دی چې د ابو طالب صاحب زندګي چې وه دا ضیقه وه، تنګه وه، ډېره غریب و، د ټول اولاد سرپرستی نه شوه کولی. نو یو ځل حضرت عباس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې چې کاکا دا د موږ د ابو طالب صاحب زندګي خرابه ده کاکا مې، نو ښه خبره دا ده چې موږ څه مرسته او کومک ورسره وکړو. هغه ورته څنګه وکړو؟ وایي راځه داسې وکړو یو ماشوم ته ترېنه واخله یو ماشوم به زه ترې واخلم بس دا به ساتو. نو ده باندې به لږ 2 ماشومان خو ښایسته ډېر مصرف لري، دا مصرف په ده باندې راکم شي. دواړه ورغله، علامه ابن کثیر ابن هشام دواړو دا روایت راخستی. ویل چې ورغله ابو طالب صاحب ته کېناسته، ورته ویل چې خاوند خبرې وشوې، ورته ویل چې موږ دغې په خاطر راغلو چې ستا زندګي ضیقه ده، ماشومان دې ډېر دي، عیال دې زیات دی، زندګي ته غم نه شي کولی. نو که داسې موږ خوښه دا ده چې یو زوی موږ ته راکړه، موږ به یې د ځان سره وساتو او زموږ سره به اوسېږي. هغه ویلې صحیح ده، د مشرانو نه غیر دا کشرانو کې اړ یو چې تاسو اخلئ. نو حضرت عباس وقیل په نامه باندې هغه زوی و د ابو طالب صاحب، هغه حضرت عباس ځان سره واخیستو، دا غټ و مشر و او دا کشر 15 کلن و حضرت علي کرم الله وجهه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه وخت دا زه وزم ځان سره 15 کلن او قیل چې لغټ و هغه حضرت عباس وخت دې مصارف ارڅ نور په موږ باندې موږ سره اوسېږي مستقل طور په عمل دي. نو حضرت علي ځان سره رسول الله صلی الله علیه وسلم راوخستو. دې نه داسې معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خلکو د اقتصادي مسایلو غم وو چې داسې نه چې په مصیبت او په تکلیف یې اخته شي دا کار یې وکړي. حضرت عباس یې ځان سره ملګری کړي، دا یو مسله شوه. دویمه مسله د خپل غلام حضرت زید بن حارثه، دا اصلا زید بن حارثه د یمن یو قبیله و، د 8 کلن و چې په لاره کې غلو حمله پې وکړه، دوی په کاروان باندې دی بس ژوندی بوتلو او راوستو پیسته په مکه کې خرڅ کې په بازار کې. هغه حکیم بن حزام چې د حضرت خدیجې وراره هغه واخیستو، هغه راوړو حضرت خدیجې ته ورکړې چې دا ستا شو. 8 کلن هلک و، نو ښه هوښیار هلک و. نو دا چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت خدیجې نکاح وشوه نو هغه حضرت خدیجې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وبخلو چې بس دا هلک دی ښه هوښیار هلک دی، دا به ستا سره خدمت کوي، ستا خدمتګار به وي. نو هغه ته یې ورکړې. نو دې نه وروسته یې ده سره وستلو. د پلار او کورنۍ چې کله په هغه کې خبر شو
په یمن کې چې زموږ زوی په مکه کې د چا سره غلام دی اولته خادم دی نو بس پسې را روان شو ځان سره 100 روپۍ مو را واخیستې ځان سره چې خامخا که سړی وغواړي ور به یې چې راغله بس پوښتنه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړه ورته وایي چې داسې موږ د یمن یو ایمان نوم حارثه دی او دغه دلته مې زوی دی زیات نومېږي تا سره دی ویل بالکل ما سره شته هغه دی ویل موږ راغلي یو که تاسو هر څونه پیسې غواړئ هر څه غواړئ هغه درکوو خو دا زوی موږ ته وسپاره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل هېڅ مسله نشته پیسې غواړم نه بل څه غواړم خو یو شرط لرم هغه شرط دا دی چې که خپله زید غواړي ستاسو سره په خپله خوښه لاړ شي نو زه مخالف نه یم نه چې غواړم نه خپل زوی دی سره بوځي څه خبره نشته او که زید نه ځي نو په زور یې نشي بیولی دا به راسره منئ هغه به څنګه نه ځي زموږ زوی دی موږ هغه دی پلار او هغې راغلي روایتو کې راځي چې پلار یې راغلی او تره یې راغلی ورور یې راغلی ورسره نو بس وویل ښه صحیح ده شرط یې ومنلو چې بالکل هغه نه غواړي موږ یې نه به په زور هغوی څه کله دا ذهن کې دی به نه ځي مسیس ته سړی پسې ولېږلو سړی ولېږلو چې حضرت زید راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پېژنې چې دا مې پلار دی دا مې کاکا دی دا مې ورور دی خو راغلي سړي مشه هغه سره ورشه سره مینه او محبت یې وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې زید دا خلک ستا پسې راغلي دي ستا لیدلو ته نه دي راغلي ستا پسې راغلي تا بیایي هغه زه خو نه ځم څنګه نه ځې پلار یې ورته وایي څنګه نه ځې هلته د مور در پسې سترګې سپینې شوې او ژاړې روزانه در پسې زوی مې ورک شوی دی دا دی هغه دی اوس پیدا شوی ډېر زیات هغه ورته وکړه ورته وایي چې نه زه خو نه ځم دا چې چا سره چې زه غلام او خادم یم د شخصیت ما د مور پلار د هر چا ډېر چې زه نشم تللی بس انکار یې وکړ سوچه بس ودرېدله چې دا نه کېږي نو پلار ورته ویل چې پلار یې فکر وکړه چې والله دا سړی خو اثر لاندې راغلی نو ورته ویل زویه داسې معلومیږي چې دا غلامي ستا په دې ذهن او دې فکر کې دومره اثر غورځولی تا ذهن غلام شوی دی ځینې خلکو ذهن غلامي هغې ته د ازادي خوند نه ورکوي هغوی غلامۍ کې روږدي شوي غلامۍ کې لوی شوي دي او ذهن هم د غلامۍ همیشه په غلامۍ باندې خوشحالی بس د سرو زرو قفس ورته د ازادۍ نه ښیي خدای وهلي بس ورته ویلي چې دم دا پیغور ورکوي چې داسې معلومیږي چې دا ستا ذهن غلام شوی دی د غلامۍ ته هغه ته ترجیح ورکوي موږ ته هغه ورته ګورئ د شخصیت د اخلاق کرکټر سیرت داسې دی چې ما مور هم ته نه قربان پلار مې هم ته نه قربان او زه هم ته نه قربان زه کله هم دا نه پرېږدم بس الله پاک ځینې خلکو ته په تقدیر کې څه شیان لیکلي داسې د تقدیر به البته په جنت او په هغه کې و نو په دې خاطر باندې بس دې خبره باندې کلک شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډېر زیات خوشحاله شو خو دومره زیاتې دي حضرت زید بن حارثه سره محبت او مینه پیدا شوه چې ورته وایي چې راځئ بس دا ټول روان شو دې ځای نه بیت الله شریف ته لاړو بیت الله شریف ته چې کله لاړ هلته ټول خلکو ته اعلان وکړه چې راشئ مهمه ضروري خبره ده ټول خلکو ته اعلان وکړه چې دغه قصه یې ورته وکړه چې داسې دی پلار دی دی تره دی ورور یې راغلي پسې او زید بن حارثه دی پلار پسې راغلی مور یې هلته ژاړي پسې خو ده زه خوښ کړم او دا ټول یې پرېښود نو پس دې نه به دا زما زوی زید بن محمد به وي زید بن حارثه ختم شو نور بس پلار مسلسل هر څه چې و پس دې نه زما زوی شو زما په ټولو شیانو کې به دی من حیث زوی هر چي کې شریک وي راسره مزید دې نه وروسته زید بن حارثه شو نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاقي حالات ته تاسو فکر وکړئ چې سړی د چا سره خادم یو بیا دومره وخت هم تېر شوی د فراق او د جدایۍ د مور او پلار نه راشي کېدلی غلو راتښتولی هلته به بازار کې خرڅ کړی او بیا داسې حالت د ازادۍ هم راشي خلک خو به په اصطلاح سره په جامو کې نه ځایږي دا د زید بن حارثه رضی الله عنه د اخلاق او عادات چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلي وو هغې ټول شیان پرېښو او د سره پاتې شولو بس الله عز وجل د موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق حسنه وکړي څه برخه وکړي که نه ټول خو نشي کېدی الله پاک د هغې کې څه برخه موږ ته نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.